السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ګران کتونکو اکثریا بلکې په عالم دنیا کې چې څومره خلک مسلمانان دي هغوی منځونه کوي په دې کې اکثر لا خلک داسې وي چې په دغه منځ کې ورته فاسد سوچونه او فکرونه رادرومي دغه سوچونه بالکل هر انسان ته رادرومي خو د دې نه خلاصې پکار دی او د دې نه بل طرف ته بلکې په منځ کې توجه راوستل پکار دی هغې دپاره امام غزالی سے په خپل کتاب مکاشفة القلوب کې یو بهترینه طریقه ښودلې ده چې کله به یو منځګزار باندې د شیطان دغه وسوسې غالبې شي په هغه خیالاتو فاسدو کې په هغه سوچونو فاسدو کې مستغرق شي ډوب شي نو د هغې نه خلاصي دپاره دا یو بهترینه نسخه د امام غزالی صاحب لیکي چې دغه انسان له پکار دی چې مونځ په یو داسې ځای کې وکړي چې په هغه ځای کې تیاره وي تیارې نه مطلب دا نه دی چې ته بیخي د سجدې ځای نه ګورې هغه ځای ته وینې نه تیارې نه مطلب دا دی چې په هغه ځای کې ډېره رڼا نه وي چې ستا دغه سوچ او فکر د مونځ نه بل طرف ته نه درومي دویم نمبر یو بهترین طریقې ښودلې دو امام غزالی سے فرمایي چې دویم نمبر طریقه دغه اپناول پکار دی دغه راوستل پکار دی چې دغه انسان په داسې ځای کې مونځ وکړي چې په هغه ځای کې نقشونه داسې شیان زیات نه وي چې د هغه شیانو طرف ته دغه انسان توجه او سوچ و فکر درومي نو داسې ځای نه پرهیز کول پکار دی چې په داسې ځای کې یو انسان مونځ وکړي او دریم نمبر امام غزالی سے فرمایي چې داسې کپړې داسې لباس نه دی اچول پکار چې په هغې کې ډېر نقشونه او ډېر ګلانو دا وغیره وي ځکه چې د حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو روایت راغستی دی امام غزالی سے فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک لا یو ځلې ابو جهم دغه سردار ولا یو منقشه یو داسې کورته راولېږله چې په هغې باندې ډېر نقشونه او دا و حضور مبارک علیه الصلاة والسلام مبارک هغه منقشه کورته واچوله او په هغې کې مونځ وکړلو نو حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله مونځ وکړو هغې نه فورا وروستو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دغه کورته وایستله او واپس چې ابو جهم ته ولېږله ولې ځکه چې حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې په دغه کورته کې چې کومه نقشه ده کوم نقشونه به جوړ شوي دي هغې زما سوچ و فکر ځان طرف ته راوستلو نو دې وجه نه چې زه د مونځ نه بل طرف ته بوتلم نو حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک هغه کورته واپس کړله نو موږ تاسو هم پکار دي چې دغه خیالاتو نه دغه سوچونو او فکرونو نه ځان بچ کړو نو هغې دپاره دغه طریقې اپناو کړو دغه طریقې په ځان کې راولو او دغه طریقې چې موږ تاسو خپلې کړو انشاءالله العزیز چې زموږ تاسو په دغه منځونو کې کوم سوچونه کوم فکرونه کوم خیالات فاسده رادرومي الله جل شانه موږ تاسو د هغې نه نجات راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین